الحمدلله زمونږ د دیوبند کم مسلک چې دا حق مسلک دی ګوره یاد ساتئ ګوره پرونم په درس کې کله چې شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور مینگل صاحب حفظه الله کله سبق پڑھاوو الکانو ته بلا د دور حدیث طلبا ته مخې ته ناستو په هغه دوران کې په واتس اپ باندې د مسجد اقصی د هغې چې کوم شیخ الحدیث دی الشیخ امجد صلحب د هغه نوم دی دامت برکاتهم العالیه هغه ورته ټلیفون وکړو په خپل منځ کې د دواړو بحث او مباحثه شوه په عربۍ کې یو بل سره سلام کلام د هغې نه بعد ورته وایي چې موږ سره دلته مولانا منظور مینگل صاحب حفظه الله ورته فرمایل چې موږ سره دلته د حدیثو ډېر زیات طلبا دي او انشاءالله که مکمل وشوه نو چې تاسو دی سره چرته ملاقات وشي تاسو دی ته حدیث پڑھو کې مطلب دا چې اجازت حدیث ورته ورکې بیا ورته مولانا منظور مینگل صاحب حفظه الله وفرمایل چې تاسو چې کوم کتابونه لیکلي دي نو هغه کتابونه تاسو مونږ ته دلته راولېږئ چې هغه ستاسو کتابونه مونږ وګورو هغه مونږ نورو علماو ته وښایو او بیا ورته وایي چې مونږ ستاسو دپاره ډېرې زیاتې دعاګانې غواړو او باقاعده مولانا منظور مینگل صاحب حفظه الله ورته وفرمایل چې تاسو عرب چې کوم یې تاسو زمونږ په غټو غټو شیخ الحدیثانو مشایخو کې راځئ او تاسو زمونږ مشران یې بیا هغې ورته د هلته نه ډېرې زیاتې دعاګانې وکړې او مولانا منظور مینگل صاحب حفظه الله ورته د دلته نه د هغې د حفاظت دپاره او د هغه دپاره ډېرې زیاتې دعاګانې وکړې نو دا ګوره د زمونږ د دیوبند د علماو څومره غټه درجه ده چې د مسجد اقصی چې زمونږ لومبنۍ قبله ده د هغې یو شیخ الحدیث چې دی هغه په پاکستان کې د نورو خلکو سره چا سره رابطه کړې ده د هغې نه څه ثبوت شته او نه چا سره رابطه کړې ده دا زمونږ د دیوبند یو بچي سره رابطه وکړه او هغه ته هم دعاګانې وکړې او هغه هم ورته دعاګانې وکړې یو بل ته ښه ډېرې دعاګانې مو کړې او بیا وایي چې تا کوم کتاب لیکلی دی انشاءالله زه به تاسو ته خپل کتاب به درته در واستوم او مولانا منظور مینگل صاحب حفظه الله ورته فرمایي که چېرته مکمله وشوي نو تاسو زه دې دور حدیث دا طلبا چې دي چې دې سره ستاسو داسې ملاقات وشي چې دې ته تاسو حدیث پړو کې دا څومره د خوشحالۍ خبره ده دا خفګان خبره که خوشحالۍ زموږ د دیوبند والا دپاره د اعزاز خبره ده نن سبا ټول مسلمانان وایي مسجد اقصی داسې د هغې غټ غټ خلک زموږ علماو سره رابطې کوي